سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين کوم چې د 11 اکتوبر قامي عدالت یا د جرګې لپاره اعلان کړی ده. د جرګه به په خیبر کې کیږي. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په درادم خیلو کې مختلفې غونډې کړې دي. په دغو غونډو کې خلکو ته د 11 اکتوبر قامي عدالت یا جرګې لپاره بلنې ورکړې دي او له څو اونیو راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه غونډې روانې دي چې د 11 اکتوبر لپاره مختلفو خلکو ته بلنې ورکړې دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ او بدامنۍ د لاسه پښتنې ښځې هم ډېرې اغېزمنې شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي باید پښتنې مېرمنې په 11 اکتوبر قومي عدالت یا جرګه کې شرکت وکړي او په لویه شمېره باید په دې کې دوی ګډون وکړي. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي د پي ټي ایم په انتظام کوونکي قامي عدالت کې به ګډونوالو ته د کام مکمله غمیزه سره د ثبوتونو وړاندې کړي. هغه په دې اړه په سوات کې په راجوړه شوې غونډه کې خلکو ته وویل چې څونه هم پیښې په پښتنو سیمه باندې شوې دي، د دې مکمله ثبوتونه به په 11 اکتوبر باندې پښتنو ته وړاندې شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين له څو اونیو نه دغه لړۍ دوامداره ساتلې ده او هره ورځ په مختلفو ځایونو کې د 11 اکتوبر قامي عدالت یا جرګې لپاره غونډې کوي او خلکو ته بلنې ورکوي چې د 11 اکتوبر لپاره دې تیاریانې وکړي. دا جرګه یا قامي عدالت د دوی یو ملګری ګیلمن وزیر په جنازه کې اعلان شوې وه چې اوس په مختلفو ځایونو کې د دې لپاره کمپاینونه روان دي او خلک د 11 اکتوبر لپاره رابلي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.